السلام علیکم دوستانو. شهنشاه باچا نن سبا په کوم حال کې دی؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو پښتانه ډېر ښه سندرغاړي لري خو په دې سندرغاړو کې یو هم پخوانی سندرغاړی شهنشاه باچا دی چې ډېر زیات مینوال به یې لرل. خو دوستانو څو کالونه مخکې شهنشاه باچا د سندرو دنیا پرېښودې او تبلیغ ته لاړو. خو څوک نه دي خبر چې یو وخت کې د شهنشاه باچا ژوند څنګه دی. دوستانو شهنشاه باچا سره په دې اخر وخت کې یوسف جان اوتمنزی انټرویو کېده چې د خلک د شهنشاه باچا د اوسنۍ ژوند باره کې حیران شول. شهنشاه باچا وویل چې زه اوس دیاړي کوم خو یقین وکړئ دومره سکون راته الله راکوي چې هیڅ مې یقین نه کېږي. مخکې کله چې ګناه مې کوله او سندرې مې ویل سکون نه و او زړه به مې هر وخت خفه و، خو اوس شکر دی دیاړي کوم سکون کې یم او زړه مې ډېر زیات خوشحاله وي. دوستانو شهنشاه باچا په هغه ویډیو کې د ډېرې خوشحالۍ نه وژړل او ویل چې د الله په دین کې ډېره غټه کامیابي ده. دوستانو الله تعالی دې هر چا ته داسې هدایت وکړي چې غلط کارونه پرېږدي او دین لاره ونیسي. تاسو د شهنشاه باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور لیکئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم.